ښاغلي زلمي زیارکښ حسن صاحب لیکلي یو طرف ته پنجابي بندیز ولګوئ د پی ټي ایم جلسې او لاریونونه یې محدود کړل، بل طرف ته یې خپلو جاسوسانو ته د افواهاتو موقع ورکړل ترڅو په تنظیم کې دننه مایوسي خپره سي او د پی ټي ایم د غړو مورال ټیټ سي. دا یوه پوځي نسخه ده. کله چې د پوځ د مورال ټیټ سي، د ایټم بم او هر څومره طاقت باوجود هم تېښته کوي، شورېږي او نړېږي. خو د پنجابي پوځ غلطي دا ده چې پر سیاسي تحریک پوځي نسخه عملي کوي. د دې نتایج به حتما سرچپه وي. پوځي او سیاسي جوړښتونه دواړه سره بیل وي. د پوځیانو مورال هلته ټیټېږي چې دښمن زورور وي، پیچلي تکتیکونه کاروي، تلفات یې ډېر وي او سیمې له لاسه ورکړي. اما سیاست بیا جلا لوبه ده. په سیاست کې شعور وي، صبر او زغم موجود وي. عموما سیاست د زور او کمزورۍ محتاج نه دی. سیاست د موقعو څخه ګټه اخلي. د پی ټي ایم ټول غړي پوهېږي چې زموږ هدف جلسه او لاریون نه دی. دا یوه ذریعه ده چې له همدې لارې ولس ویښ کړو ترڅو یو ملي اقدام ته لار هواره سي. کله چې پر پی ټي ایم بین ولګېدی، دا یو سوال جوړ شو چې پر پی ټي ایم ولې بین ولګېدی. د پښتنو د هر فکر او نظریې خلک متوجه سوه چې دلته یو څه سته، یا په بله اصطلاح ډکه کاسه چپېږي. بلکې د راتلونکو نسلونو لپاره دا یوه معما جوړه سوه. هغوی به حتما دا فکر کوي چې په پاکستان کې په زرګونو تنظیمونه او ګوندونه فعالیت کوي. له دې جملې څخه یوازې پی ټي ایم ولې کالعاده میلان سو، او زموږ راتلونکي نسلونه به د دې ځواب په لټه کې حقیقت رسېږي. د پوځ هڅه دا وه چې په بندیزونو به منظوري فکر له منځه یوسي. خو دا د دوی یوه لویه تېروتنه وه، ځکه بندیز پی ټي ایم ته لار هواره کړل چې دا فکر له یوه نسل څخه بل نسل ته انتقال کړي. بندیزونو د پی ټي ایم رښتینولي ثابته کړل. بندیزونو د پی ټي ایم د کم رښتینې استازولي ثابته کړل. بندیزونه ځکه پر ولګېدل چې پی ټي ایم یوه رښتینې مبارزه کوي او دښمن یې نارامه کړی دی. د دښمن په مخ کې خنډ جوړ سوی دی. د دښمن ټول هغه پلانونه یې ګډوډ کړي دي چې د پښتنو پر سرونو یې تجارت روان کړی و او پښتونخوا یې په بېرحمۍ لوټول. یا په بله معنا عکس العمل د عمل په مقابل کې اخیستل کېږي. پی ټي ایم یو څه دی چې د پوځ او ریاست پنجاب یې دومره مجبوره کړی دی چې بندیزونه پر لګوي. دلته باید موږ پوه سو چې یو پوره ریاست له خبري غونډو تر نظامي فعالیت او نړیوالو اړیکو ټول د پی ټي ایم په مقابل کې ځکه کاروي چې پی ټي ایم یو طاقت دی او ریاست ویره ترې لري. د پی ټي ایم په اواز کې هغه حقیقت پروت دی چې د پنجابي استعمار کمبله ټولوي او یو ورځ به خامخا د خپلواک وطن بیرغ پورته کوي.